یو صحابي وایي زه بیده وم چې بیده ومه نو زه داسې بیده ومه موږ خو چې بیدېږو پر یوه اړخ پر بل اړخ پر ملا باندې بیده یو زه پر دا نس بیده وم زه پښتو تورې څه داسې مطلب پر نس باندې بیده ومه چپه بیده ومه صحیح د الله رسول راغله زه بیده وم یو سړی وی راغلی چې راغلی زه په پښه مبارک وښوروله چې وښور ما سر راپورته کړ ما ته دا راکه مه پرېوځه الله رب العزت ته دا پروته ډېره ناخوښه ده الله رب العزت خوند نه ورکوي دا پروته داسې مه کوه دا یوه خبره اوس ته اندازه ولګوه یو سړی پر اړخ باندې پروت دی یو سړی پر ملا پروت دی دا سینه یې اسمان ته ده بل پر چپه اړخ پروت دی دا به ډېر ښه ایسېږي که به هغه د انسانیت د کامل انسانیت عینه ورته ونسه بیا تا ته در معلومیږي دا یو توری بل حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي دا د جهنمیانو پروته د جهنمیان به دا رقم په جهنم کې پراته دي دا زموږ ته کله کله دا حکومت څوک ونیسي بیا د هغه رقم نه یې پرېستي لاسونه د شا د خوا ورتړلي او دی پوړې مخ پروت دی معلومه دا وه نو د الله رسول دا صحابي په پښه وشول داسې مه کوه بالکل غلط کار دی یو خو د انسانیت سره نشای بل دا اخلاق حیا شرم ادب بابا اده ورور خور لور زوی دا تیریږي بده خبره نه ډیره بده خبره ده موږ ته محمد رسول الله دا ژوند داسې راښکاره کړی دی داسې راښولی دی لکه په سره غرمه ما تا دنیا څنګه په سترګو وینو داسې ما تا ته لاره راښولې ده او دا خبره که بابا و زوی ته وکړه بده خبره ده که مشر ورور و کشر ته وکړه بده خبره ده که استاد شاګرد ته یا پیر و مرید ته وکړه بده خبره ده نه چې محمد رسول الله وکړه بیا موږ څه پکې وایو تاویلونه پکې کوو یعنی زما خوب دی زه پوهېږم زما کار کوي نه 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 د الله رسول درته ویل دا د جهنمیانو طریقه ده د الله رسول درته ویل چې دا د شیطان طریقه ده چې ما مخکې خبرې درته کړې دي نو که د جهنمیانو د شیطان طریقه خوښه ده بیا خو صحیح خبره ده او ځان ته وایي مؤمن مسلمان او که هغه نه بیا ولې سړی داسې وکړي نو لحاظه د الله رسول صحابي فرمایي زه چا په پښه باندې وښورولم ما چې داسې مه پرېوځه الله ته ډیره ناخوښه پروت چې دا غدا ده او دا د جهنميانو طریقه د جهنم ته چې یو جهنمي ورچ هغه دار کوم ورپري هغه دار کوم ورغورځي هغه دار کوم جهنم تر لکې الله دې مشتي ټول وسه الله دې مشتي ټول مسلمانان ټول عالم انسانیت الله رب العزت وساتي دا خبرم پراسو